د قضا منځ راګرځولو مکمل طریقه ملګرو په دې ویډیو کې بس څلور خبرې ان شاء الله کوو. نمبر 1 خبره به دا وي چې چا نه منځ قضا شو نو دی به د دې کم رکعتونه راګرځي، سنت، فرض او وتر واجب دي کې به کم رکعتونه راګرځي. نمبر 1 خبره به دا وي. دویمه خبره به پکې دا وي چې دی کم ټایم کې قضا منځ راګرځول شي او کم ټایم کې نه، کم منځ سره دی قضا منځ راګرځول شي او کم منځ سره دی قضا منځ نشي راګرځولې. دویمه خبره به پکې دا کوو. درېمه خبره به پکې دا وي چې چا نه ډېر منځونه قضا شوي دي، 2-3 قضا شوي دي، 3 4 5 چې هر څونه آیا دا دی په یو وخت کې دا ټول راګرځول شي که نه، یعنی یو منځ سره ټول منځونه قضا راګرځول شي او که نه صرف هر یو منځ سره خپل قضا راګرځي. درېمه خبره به پکې دا وي. څلورمه خبره به پکې ډېره ضروري وي چې چا نه ډېر منځونه قضا شوي دي او دته تعداد نه دی معلوم، نو دی به څنګه طریقې سره دا قضا منځونه راګرځي. نو ان شاء الله په دې ویډیو کې به دا څلور خبرې کوو. دا ویډیو به خامخا ټوله وګورئ، یو ځل صرف ټوله ویډیو وګورئ، ان شاء الله ټول عمر به فایده درکړي. ټیک ته جی؟ ښه جی، اولنۍ خبرې ته راځو چې چا نه منځ قضا شي نو دی به د دې کم رکعتونه راګرځوي، ځکه چې په منځ کې خو سنت رکعتونه هم شته دی، فرض هم شته دی او واجب هم شته دی. نو دی کې به دی کم رکعتونه راګرځوي. نو د ماسپښین، مازدیګر او ماښام د دې دریو منځونو خو به صرف فرض رکعتونه راګرځوي، چې منځ ته نه دا قضا شول صرف فرض به راګرځوي. ماسپښین به 4 رکعته فرض قضا راګرځوي او مازدیګر خو بس اصل صرف 4 رکعته دي اب قضا راګرځوي او ماښام به صرف 3 رکعته قضا راګرځوي، سنت بیا قضا نشته دی. ٹھیک شو؟ ماسخوتن او د سحر منځ پاتې شو نو ماسخوتن کې 4 رکعته فرض قضا به راګرځوي او سره چې 3 رکعته وتر واجب دي، د 3 رکعته وتر واجب بم قضا راګرځي. ښه، سنت په قضا نه راګرځي، خو دا 2 رکعته چې دي کنه دا به قضا راګرځي. فرض 4 رکعته قضا د ماسخوتن او 3 رکعته وتر واجب دا بم قضا راګرځي. صحیح شو؟ ها، د سحر منځ پاتې شو نو سحر منځ کې لږ شان د وضاحت ته. سحر منځ تاسو نن قضا شو او نن کوي، نن د قضا شو نن قضا راګرځول غواړي. کم وخت کې د زوال شروع کېدو نه مخکې یعنی د 11 بجو نه مخکې تاسو قضا راګرځول غواړئ، نو دې کې ورسره بیا سنت قضا هم راګرځول شي او فرض هم قضا راګرځول شي. خو که چېرې تاسو نه د سحر منځ قضا شو نن یې راګرځوئ، خو ماسپښین منځ سره راګرځوئ یا نور منځونو سره راګرځوئ او یا په سبا باندې قضا راګرځوئ، نو بیا سنت قضا نشي راګرځولی، بیا به صرف 2 رکعته فرض قضا راګرځوئ. ټیک شو؟ ها، یو خبره مکمل شو. دویمه خبره، قضا منځ به کم ټایم کې راګرځي او کم منځ سره قضا منځ انسان راګرځول شي او کم سره نشي راګرځولی. دې ته اوس غوږ شئ. ټیک ته؟ ها، نو قضا منځ چې دی که نه هر یو منځ سره راګرځول شي، هر یو منځ سره تاسو راګرځول شي. که تاسو نه سحر منځ قضا شو ماسپښین سره راګرځول شي، مازدیګر سره، ماسخوتن سره، ماښام سره، هر یو سره راګرځول شي، خو 2 ټایمونو کې بلکې 3 ټایمونو کې نشي راګرځولی. یو هغه ټایم چې کله د سحر منځ قضا شي، کم ټایم چې د سحر منځ قضا شي دغه ټایم نه والی تر اشراقو پورې به نه راګرځوئ قضا منځ، څه 12-13 منټه وي دغه ټایم کې به قضا منځ نه راګرځوئ او نه به پکې سجده تلاوت کوئ. دویم کم ټایم چې کله دا مازدیګر د انور په پریوتو باندې شي، د انور زیړ شانتي چې که نه نور چې ورته وایي په زیړي باندې دی، دغه ټایم به قضا منځ نه راګرځوئ. یعنی ماښام اذانونو نه 11 منټه مخکې دا ټایم به قضا منځ نه راګرځوئ. مطلب دا شو د انور راختو په وخت کې به هم قضا منځ نه راګرځوئ او د انور پریوتو په وخت کې به هم قضا منځ نه راګرځوئ. او دریم د زوال په وخت کې، زوال په ټایم کې هم منځ نشي راګرځولی. زوال وخت څه 11 لس ته پاسه 11 په باندې 11 دغه وخت شروع کیږي او څه لس ته پاسه 12 په باندې 12 دغه ټایم پورې جاری وي دا زوال. نو دی لس ته پاسه 11 غالبا دی نه تر دی په باندې 12 پورې دی پورې منځ قضا نشي راګرځولی. دی وخت کې تاسو قضا منځ نشي راګرځولی، کوم وخت چې زوالي د انور چې کله د سره د پاسه وي دې ټایم کې تاسو قضا منځ نشي راګرځولی. دا 3 وختونه دي، نور راختو وخت، نور پریوتو وخت او د زوال په وخت کې. دې 3 ټایمونو کې به تاسو قضا منځ نشي راګرځولی، باقي هر ټایم قضا منځ راګرځولی شي. ټیک ده جی؟ 2 خبرې شوې. درېمه خبره،
موږ وی چې چانه 2 منځونه قضا شو 3 منځونه قضا شول 4 5 قضا شول تنا آیا دې دا په یو وخت کې راګرځول شي کنه یعنی بل فرض دنا سار ماسپخین مازیګر ماښام منځ قضا شو آیا دا 4 واړه منځونه اوس د ماسخوتن سره په یو وخت کې راګرځول شي کنه نو بالکل راګرځول شي ها که هر څومره منځونه تنا قضا دي که 15 خلره که 100 منځونه تنا قضا شول الله دې نه کی بیا هم په یو وخت کې ټول راګرځول شي ها دې کې اس ګناه نشته دی ټیک تا او بالکل صحیح طریقه ده که هر که یو راګرځوي که ټول په یو ځای راګرځوي بالکل صحیح دی ټیک تا درې خبرې مکمل شي اخیری خبره او دا ډیره زیاته ضروری ده ها که چانه ډیر منځونه قضا دي او دته تعداد نه معلوم تعداد ورته پته نشته چې مانه سونه منځونه قضا شوي دي نو اوس په دې څه کوي دی به دې کې 100 منځونه راګرځوي نو محترمو دې کې به بیا تحریک کوي سوچ پکوي ته پته نشته چې مانه 100 منځونه قضا شوي دي دې کې به بیا سوچ وکړي چې کله نه بالغ شوی دی هغه ټیم نه والی تر اوسه پورې نن ورځې پورې دی به سوچو کې چې مانه څومره منځونه قضا شوي دي بس چې د غالب ګمان په څونه وخت باندې رالو بس اخ به دې قضا راګرځوي بالفرض مثال درکوم ښه د غالب ګمان رالو چې مانه یو میاش منځونه قضا شوي دي مانه یو میاش منځونه قضا شوي دي یو میاش کې 30 ورځې دي کنه او هر ورځ 100 منځونه 15 منځونه نو دا که 30 لبا په 5 کې ضرب ورکړي نو 30 ضرب 5 سره راځي 150 راځي 150 راځي کنه نو دا که 150 منځونه شول په د باندې بس دا 150 منځونه به دی بیا برابرای که هر ترتیب سره برابرای که په یو وخت کې برابرول شي او که ډیر وخت کې برابرول شي یعنی د 30 ورځو منځونه دا 15 وخت منځونه دي دا به بیا دی برابرای ټیک تا که داسې کوي لکه بل فرض په د باندې د 10 ورځو منځونه پراته دي کنه که داسې طریقې سره کوي بل فرض د ماسپخین منځ دی ماسپخین منځ سره دا 10 منځونه به دی ادا کوي که په یو ورځ کې ادا کوي که 2 ورځو کې که 3 کې که هرې طریقې سره برابرای لکه که داسې کوي چې نن به ورسره 15 منځونه وکم سبا له به ورسره 15 منځونه وکم بل ورځ به ورسره 15 منځونه وکم نو داسې به دا 10 منځونه برابر کړي دا څرنګه مازدیګر سره ماښام سره ماسخوتن سره داسې به دا 10 منځونه برابر کړي او که نه په یو وخت کې برابرول غواړي بیا هم برابرولی شي ښه که د سره ډېر ټایم دی دی وایي چې راشه ټایم را سره ډېر دی اوسګار یم وخت پم پاس شي او منځونه بم ادا کم ماسپخین وسره ډېر ټایم دی بس ماسپخین پکې ادا کول ټول منځونه برابر کړل بالفرض په د باندې 10 منځونه پراتو کنه هغه ټول ادا کړل دی وایي اوس هم را سره ډېر ټایم دی نور پکې ولا نه ادا کوم بس مازدیګر په مازدیګر دی بیا شروع شي مازدیګر هم دی ټول ادا کی او هغه هم ادا کړل بیا اوس هم را سره ټایم شته نور هم پکې ادا کول غواړم ماښام هم سره ادا کولی شي چې څونه ادا کولی شي اجازه ته ورته خو څه پکې دی کې سوچ پکې تحریب وکړي چې په څونه منځونو باندې د غالب ګمان رالو بس هغه ټول به حساب پکې او ادا کوي به دا ټول بیا صحیح ده که یو میاشت باندې سوچ رالو په 2 میاشت باندې په 3 میاشتو باندې په یو کال باندې سوچ رالو چې څونه منځونو باندې د سوچ رالو چې مانه دونه منځونه قضا شوي دي بس دغه به ټول ادا کوي ټیک ته جی بس دا یو څو مسایل د قضا منځ ادا کول لحاظ سره کدی کې بیا هم څه تپوسي رابطه کول شي ټیک ته جی الله رب العزت مو خوشاله باد ساته دعاګانې کوي دعاګانې مکو الله پامان